السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په دا حرمین شریفینو کې چې کوم ائمه وتر راکوي هغه په 2 سلامه سره. بیا بعضې علما کرام وایي چې د دې مذاهب نه دي معلوم، څوک مذهبیان دي څوک غیر مذهبیان دي، او که مذهبي سیخوم دی په یوه رکعت کې دا 2 نفل دي، نو اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه ده سي. هغه څوک چې فرضي لمونځ کوي د هغه اقتدا په متنفل پسې نه ده سي، نو په دا 2 رکعتو کې خو دوی د نفلو نیت کړی دي. محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. وتر یا وتر په زور د وو سره په فتحه د وو سره هم راغلی دی وتر، او په کسره د وو سره یا په زیر د وو سره هم راغلی دی وتر. وتر یا وتر هغه مقابل د شفع او د دو دی. یوه ته وتر او وتر ویل کیږي، او دغه رنګه تاک درو ته هم وتر ویل کیږي، 5 ته هم وتر ویل کیږي. نو ائمه ثلاثه لکه امام ابي یوسف و امام احمد امام زفر دا وایي وتر سنت دی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه واجب دی، او د حنبلاو مذهب دا دی چې وتر سنت مؤکد دی، اقل 1 رکعت دی، زیات 11 رکعت. او د شافعیانو مذهب دا دی چې وتر سنت مؤکد دی، اقل 1 رکعت، کم اندازه 1 رکعت دی، اکثر 11 رکعت دی. نو زموږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول دا دی چې وتر 3 رکعت دی په 1 سلام سره، دا واجب دی. صاحبین وایي دا سنت دی. شافعیه وایي چې سنت مؤکد دی، اقل 1 رکعت دی، اکثر 11 رکعت دی. شافعیه وایي چې دا 1 رکعت دی جلا کوي، متصل دی نه کوي له دا نورو سره. خو که داسې څوک په امام پسې درېدی، اوس لکه په حرمینو شریفینو کې چې احناف هم پسې درېږي وایي په هغه ځای کې، نو امام ته پکار دا ده چې متصل یې وکړي، منفصل جلا یې ونه کړي. نو دلته اختلاف دی د فقهای کرامو. بعضې فقهای کرام وایي شافعیو که وتر په 1 سلام کاوه، د 3 رکعته په 1 سلام کوه، که څوم دوی یې سنت بولي موږ یې واجب بولي، زموږ اقتدا پسې ده. او که وتر په 2 سلام باندې کول، نو په دغه صورت کې د خارج د لمانځه څخه سو اقتدا نه ده ورپسې. او بعضې نور علما بیا وایي چې هغه که په 2 سلامو سره کوي، قطع د رکعتینو کوي، 2 رکعته ځان ته وکړي، 1 ځان ته وکړي، هم پسې ورسېده، ځکه ته حکما په لمانځه کې یې. او د مالکیانو مذهب دا دی چې وتر سنت مؤکد دی. دا د هغه مؤکداتو څخه دي، لکه 2 رکعته د طواف موږ واجب بولو، دی یا سنت مؤکد بولي. الفقه على المذاهب الاربعه صفحه 308 صلاة الوتر یا صلاة الوتر. او اوس نو بحر رائق جلد 2 صفحه 80 باب الوتر والنوافل دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه عرف الشذي على الترمذي جلد 1 صفحه 104 باب ما جاء في فصل الوتر. او دغه رنګه معارف سنن جلد 4 صفحه 170 باب ما جاء في الوتر یا وتر. نو علامه محمد انور شاه کشمیر رحمة الله علیه وایي اقتدا شاته تر شافعي سیده که څوم دی پر 2 رکعت سلام وګرځي. نو د ابي بکر رازي او د ابن وهبان په مذهب باندې اقتدا ورپسې ده. او دغه رنګه بنای شرح د الهي جلد 3 صفحه 140 باب صلاة الوتر. نو زموږ په مذهب کې هم اختلاف شته چې دا واجب دی که سنت دی، خو مبتبع قول دا دی چې دا واجب دی. د واجب او د فرض حکم جلا دی. منکر د فرض ته کافر ویل کېږي، منکر د واجب ته کافر نه ویل کېږي. او بحرک دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه
منحة الخالق پر بحر رایق د ابن عابدین رحمت الله علیه کتاب دی، جلد دوم صفحه 9 شپږ دې ته پر وضاحت ورکړی. دا خبره هم راوړې ده چې اقتدا د متنفل په مفترض پسې، نو دا خو فرض نه دي، قطعي فرض نه دي، خو اختلاف کې شته. دا هغه مسئله ده چې فقهای کرامو اجتهادي اختلاف کې شته، نو دا فرضیات قطعي نه دی. نو چې دلته څوک دا سوال کوي و اقتدا د مفترض په متنفل پسې راغله، نو خو د دوی فرضیات قطعي نه دي، دا وجوب قطعي نه دي، خو زموږ په مذهب کې اختلاف کې شته. صاحبین سنت بولی، امام صاحب واجب بولی، شافعی سنت بولی، حنابلای سنت بولی، مالکی سنت بولی. شافعی وای سنت دی اقل یو رکعت دی، زیات 11 رکعت دی، برکت 3 وکي که 15 وکي وای صحیح دی. دا چې اوس په حرمینو کې کېږي یا په نورو اسلامي ممالکو کې دا کوم علما کوي، دا به په دغه د حنابلاو د شافعیو په مذهب باندې یي، ځکه هغه وایي 11 رکعت او 1 رکعت، نو تر 11 ته زیات نه کوي. زموږ مذهب په 3 رکعته باندې انتهای 3 رکعته ده، ابتدا او انتهای سره 3 ده، او 3 رکعته که سنت دي د صاحبینو پر قول هم 3 دي، که واجب دي د امام صاحب پر قول هم 3 دي. نو دغه ائمه چې کوي دا د 3 رکعته عقیده دوی ورته لري، خو په 2 سلامه سره یې کوي، نو خو دوی سنت بولي، نو زموږ مذهب واجب بولي، ماسې ولا صاحبینو. نو چې دغه مسئله اختلافي سوه، د مجتهدینو کې اختلاف سو، نو په دغه خاطر باندې اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه راځي. او بعضې علما هغه دلایل وړاندې کوي چې رد المحتار د امامت په بحث کې وایي په هغه چا پسې ستا اقتدا نه ده صحیح که ستا په مذهب باندې هغه خارج د لمانځه څخه و، یا ستا په مذهب باندې هغه منافي د لمانځه څخه و. اوس لکه د یو چا د بدن څخه وینه راوځي د شافعي، نو ستا اقتدا نه ده پسې ورسئ، ځکه ستا په مذهب باندې د اودس مات سو. دغه مسئله دوی تر هغه ځایه لاندې کوي چې دا خو دومره اختلاف راغلی چې د نه صحت او د صحت. نو محترمه که بحر رایق جلد دوم وکتل سي او بنایه وکتل سي او دغه رنګه منهاج سنن وکتل سي، بیا به انشاءالله الرحمن په دې کې څه مشکل نه وي. او پروش کال ما دا یو خبره کړې وه مال په وتر کې افضل اولا دا ده چې سړی دا تراویح ټولې خپله وکړي، که په حرمینو کې څوک یې هم په خپل کور کې دې تراویح وکړي، مسجد نبوي ته دې نه ورځي، مسجد مکې ته دې نه ورځي. بیا چې ورلې بیا نو هلته مخالفت مه کوه چې په زرهاو په کروړهاو انسانان په وترو لمانځه باندې ولاړ دي، ته ورته ناست دي. بیا که ډېر شک درلوږي، اول خو شک په دې کې نشته، که ډېر شک درلوږي ورسره ویې کړه، دا خلکو نظر ځان ته مه رااړوه، بیا یې وروسته اعاده کړه. زه خو اول د شک خبره نشته، ما خو خپله پسې کول نه مې بیا اعاده کول نه مې راګرځول، ځکه دا کتابونه ټول زما تر مخ تېر سول. نو چې زموږ په مذهب کې لا اختلاف دی چې څوک سنت بولي څوک واجب بولي، فرضیات یې قطعي نه دی. اوس د ماپښین لمونځ ته په یو چا پسې نسې کولی چې هغه نفلي لمونځ کوي یا سنت لمونځ کوي، ته د ماپښین د لمانځه اقتدا پسې وکړي، ځکه دا د ماپښین 4 رکعت خو دا قطعي فرض دی، په مذاهب اربعو کې فرض دی، په دې کې فرضیات کې اختلاف نشته. نو په وتر کې اختلاف دی، نو چې په یو شی اختلاف پیدا کړي پکې وسعت پراخي راسي، پکې سپکوالی او خفت راسي. نو زه نه پوهېږم چې پخواني علما چې په مدینه منوره کې وه هغو نه ولې نه کول، د هغو کار دی، زه پر هغو باندې رد نه لرم. نو داسې اوس ګوره ډېرې مسایل شته په حرمینو کې چې دغه نه تاسې پوښتنه کړې ده، دغه د مازدیګر لمونځ قبل الوقت دی زموږ په مذهب، ځکه زموږ مذهب دا دی چې تر مثلینو بعد به د مازدیګر لمونځ کېږي. اوس دلته په حرمینو کې یا په نورو اسلامي ممالکو کې هغه د مازدیګر لمونځ تر دوچندي نه مخکې کېږي. نو خو زموږ مذهب دا دی چې قبل الوقت لمونځ نه دی صحیح، بعد الوقت قضا دی ادا نه سوه. نو دلته بیا چې د مازدیګر لمونځ تاسې کوئ، دا لمونځ تاسې ولې پسې کوئ؟ دا خو بیا په کورو کې کوئ، ولې بیا حرمینو ته راځئ؟ دغه نفره هم لمونځ پسې کوي، دا که عالم دی که امي دی په دې پسې لمونځ کوي. او دغه رنګه په مکة المکرمه کې چې فقهای کرام د محاذات مسئله راخي چې په صحب کې ښځه ودرېده څو خلکو لمونځ فاسدېږي، بیا د ستا صحب فاسدېږي. نو په مکه مکرمه کې خو امکان نه لري چې زموږ پر مذهب باندې د یو لمونځ صحیح سي، ټول فاسد دي، ټول فاسد دي.
نو هلته بیا ولې موږ لمونځ کوو؟ ګوره دغه د محاذات مسله هم اجتهادي ده، اختلاف دی. نو چې اختلاف سو موږ یې پروا نه لري، قطعي نه ده. نو چې اختلافي سوله وسعت پیدا کېږي. دغه رنګه ده د وتر مسله. زما یو استاد و چې حاجي تکریم ده راته وویل دا لمونځونه په حرم مکي کې کوه بیا ورته اعاده کوه راګرځه وایه. ما ویل ولې؟ ویل دا د محاذات مسله. نو بیا پر مخ ته مځکه چې څه علما ګرځي که څه خلک ګرځي چې زما عقیده ده او زما په علم زما په پوهه باندې چې ما ته په علمي انداز باندې را معلوم دی چې د ده مثل په دا اوس موجوده دور کې ما ته نه دی را معلوم. دا کوي زه نه یم په خبر، دا بیا ځان ته خبره ده. زما مرشد و زما پیر دی، هغه ته بیا زه ورغلم. ما دغه لمونځونه ځان ته څنګه کوم؟ د ډېر هغه زما استاد چې و هغه د ده شاګرد تېر شوی دی، د ډېر خوا بده که هغه ته ډېر درد راغلی. ویل دی دا څنګه خبر تا ته کوي چې لمونځونه بیا راګرځوه راګرځه یې. ویل دا اجتهاد مجتهدي مسله ده، اجتهادي مسله ده، اختلاف کې راغلی دی، خپل لمونځ کوه. نو بیا هلته شک هم نه دی کې راولېدلی. نو په دغه اختلافي مسایلو کې چې د فقهای کرامو د مجتهدینو اختلاف راغلی په حق کې دومره تشدد ده، دومره دغه کول چې پر یو چا باندې ناحق خبرې کول، یو څوک ناحقه متهمول، دا به زه زما په فکر بې انصافي بولم. که څوک په حرمینو کې لمونځ پسې کوي دي که نه کوي نه دي کوي، زما یې په څه. چې څوک ما څه پوښتنه وکړي چې زه یې وکړم که نه وکړم، زه ورته وایم ویک. او دا چې بل عالم ورته وایم مه یې کوه، نو خو بیا دغه په کولو کې زما په کولو کوي. دا چې زما په کول کوي بیا د بل چا په کول نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.